السلام علیکم ګرانو کتونکو شهاب عزیز ارمان ما تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل او د فیسبوک پیج مونږ سیل راغلی یو علاقې ته دلته زما د دوستان دي ملګري دي شاګردان دي نو د سیل دوران کې مختلفې ګپې شپې لګي خبرې کیږي د حمید بابا تذکره دلته وشوه نو مونږ وغوښته چې د حمید بابا په حواله باندې څو خبرې وموکو او تاسو سره د هغه شعرونه شریک کو. حمید بابا د کلاسیکي دورې یو ډیر لوی یو ډیر نماینده شاعر دی چې د ځان له مکتبه فکر خاوند دی. دغه مکتب ته په پښتو کې سبک هندي وی یا د هندي مکتب شاعر هغه ته وی د هندي مکتب سرخیلم دی. هغه ته دغه د نازک خیال شاعرۍ په اساس موشګاف عبدالحمید هم ویلی کیږي یعنی موشګاف فارسی کې هغه کس چې دومره نازک خیاله شعر وایي چې په ویښته کې سوری کوي نو د هغه شعرونه بهترین شعرونه دي. د پښتو دریم لوی استاز دی د خوشحال بابا او رحمان بابا په دور کې دا سړی پیدا شوی دی شاعري کړې ده. اکثر زمونږ د ایم ای پښتو د بی اس پښتو په کورسونو کې حمید بابا چې دی د یو نماینده شاعر په حیثیت باندې لولولی شي د هغه د شاعرۍ مختلف فني او فکري اړخونه په هغې باندې تبصرې تجزیې کولی شي کلاسونه پرې اخیستی شي. به هر حال حمید بابا یو ډېر ور سټایل شاعر دی د ژوند شاعر دی متنوع شاعر دی او د یو ځان له مکتبه فکر خاوند دی. نو د حمید بابا څو نماینده شعرونه زه تاسو ته هم وایم او زما دا ملګري به هم ترې خوند واخلي. د مختلفو کلامونو مختلف شعرونه زه وایم. های توبه د عشق د ملکه د ورشو های توبه د عشق د ملکه د ورشو چې پیوري د غم کاڼي په رشو او چې په عقل سره عشق له زړه وباسم چې په عقل سره عشق له زړه وباسم ننباسم د زمري په غار پیشو او چې مننه چې د عشق تاون رنز د حمید مل شو چې د عشق تاون رنز د حمید مل شو زر به خخ په هدیره شي د ماشو. داسې حمید بابا په یو بل کلام کې فرمایي چې هغه مخ کړم مبتلا په تعصف هغه مخ کړم مبتلا په تعصف چې یې لاس په تعصف مږي یوسف او چې د ښکلو کشمکش پې نه تیریږي چې د ښکلو کشمکش پې نه تیریږي په دا هسې سلامته ګیره توف. او بل شعر دی پکې چې په ما د صبر دم لولې ناصحه چې په ما د صبر دم لولې ناصحه خپله خوله ستړې کوي په دا چوف چوف. او بل یو کلام کې حمید بابا فرمایي چې یار را څخه لاړ شه پسې نمرم ژوندی پایم یار را څخه لاړ شه پسې نمرم ژوندی پایم تو زما په مینه چې لا پایم بې وفایم او نه یې په آواز د جدایۍ لاړم بې هوشه نه یې په آواز د جدایۍ لاړم بې هوشه نه آسماني تندر په ما پرېوت څه بلایم. مننه حق د دوستی دا و چې په دواړو سترګو ړوند وې حق د دوستی دا و چې په دواړو سترګو ړوند وې دا څه شوخ چشمي ده چې لا غټ ګورم بینایم. نو دا خو د حمید بابا خود احتسابي وه خو په یو بل کلام کې حمید بابا چې دی نو هغه فرمایي د عشق وکل حوالې سره خبره کوي چې که هر سو تر حیوان به بولی ځا نقل که هر سو تر حیوان به بولی ځا نقل عاقبت د عشق په کار شي حیران عقل. او دقیقه پوخته د مینې له مجنونه دقیقه پوخته د مینې له مجنونه دلته نه چلیږي هیڅ د لقمان عقل. او مننه د مجنون تر سادګۍ د صدقه شي د مجنون تر سادګۍ د صدقه شي زیرکی د افلاطون په روښان عقل. او لکه فرق د سپین او تور پړانده نشي لکه فرق د سپین او تور پړانده نشي هسې دی د عشق په کار کې ناتوان عقل. او عاشقۍ مجذوبه حال هغه حمید کړو عاشقۍ مجذوبه حال هغه حمید کړو چې په نوک کې یې درلود د جهان عقل. مننه. او دا حمید بابا یو دوه ډېر خواږه شعرونه دي. دا هغه وخت کې ویلی شوي دي چې کله اورنګزیب عالمګیر وفات شو
نو په یو شعر کې داغه د وفات ذکر هم دی او په یو بل شعر کې بل یو منظر دی وایي چې غریب خلک مردگان پکې وراته شو غریب خلک مردگان پکې وراته شو ظالمان منکر نکیر پیښور ګور شو او سبا شور نوي د هند په میخانه کې سبا شور نوي د هند په میخانه کې چې اورنګ څخه د حکم جام نسکور شو نو حمید بابا خو د ښایستونو ثناخوان دی او بلبل دی د شعر په حواله باندې او هغه چې کوم دی ځان ته په خپل هم یو شعر کې دا وایي چې حمید غوندې بلبلې سر په ګور کا هغه ورځ به د باګرام په ګلو هی وي او عشق په خلکو کې له خلکو هسې بیل کړم لکه ناست په محض د خلکو لیونې وي نو حمید بابا ډېر ورسټایل شاعر دی خو ګران کتونکي به هم انشاءالله محسوسوي چې دغه ډېره اعلی شاعري د وخت په وخت به ګرانو کتونکو ستاسو مخې ته دغسې شعرونه وروړو د حمید بابا او د نورو لویو کلاسیکي شاعرانو د کتو ډېره شکریا ستاسو مو زما د ملګرو د دغه فرمایش هم تر بلې ویډیو د ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان